بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، نن درته په واتساپ کې درې خوندورې طریقې هم چې څنګه کولی شو خپل واتساپ د خپلې خوښې برابر کړو. نو واتساپ ته راځو. واتساپ خلاصو، دلته د کونج کې درې ډاټ یا درې ټکي چې ویني په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، سیټینګ ته راځو. سیټینګ ته چې راغلو، دلته په اکاونټ باندې کلیک کوو. اکاونټ مو چې کله خلاص کړ، دلته بیا په پرایویسي باندې کلیک کوو. پرایویسي ته چې کله داخل شو، دلته تاسو درې اپشنان ګورئ. دا درې اپشنانو کې نن درته معلومات درکوم. لومړی لاست سین ګورو. لاست سین پروګرام د څه لپاره کار کوي؟ کله چې لاست سین ایوریون وي، نو تاسو هر څوک کتلی شي چې تاسو اوس په واتساپ کې یاست. کله چې دې اپشن ته راښکته شئ، دویم ته مای کانټاکټ ستا، نو صرف ستا سره هغه ملګري چې ثبت دي هغه دې کتلی شي. کله چې نو باډي ته راښکته شي، نو هیڅوک تا نشي کولی چې تا واتساپ کې انلاین یې که انلاین نه یې. نو راځو دوهم اپشن ته، پروفایل فوټو ته راځو. کله چې ایوریون وي، په ایوریون کې ستاسو هر ملګری ستاسو د پروفایل هر څوک ستاسو د پروفایل عکس کتلی شي. مای کانټاکټ کې صرف ستاسو هغه نفر کتلی شي تاسو سره یې نمبر ثبت دي. نو باډي چې کړئ، بیا هیڅوک نشي کولی ستا د پروفایل عکس وویني. نو راځو دریم عکس ته. دریم عکس کې who can see your state update، څوک ستاسو د حالت کتلی شي. صرف مای کانټیکټ سپیک او که اونلی شیر ویت، هغه کسان چې ستاسو سره په سب نمبر لري یا ستاسو نمبر یې سب کړی دی او اونلی شیر ویت او یا تاسو سره شیر کړی دی. نو دا و د واتساپ د بعضو معلومات چې تاسو سره مو شریک کړه. که تاسو غواړئ زموږ سره له دې هم خوندور معلومات ترلاسه کړئ، نو ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څو ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس مو په خدای سپارم، د خدای په امان. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل ضرور سبسکرایب کړئ.